السلام علیکم ویلکم په خیر راغلی نن ورځ مونږه درس یو طریقه ته خیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې وینډوز اکټیویټ کړئ خپل یا افیس مو چې دا هغه اکټیویټ کړئ خو اکټیویټ کوو به څنګه په غلا مونږ څه کوو د ام اس افیس نه غلا کوو سره کوم د غلا کوو د توي فایر وینډوز اصل کې د سی وی چې کله مونږ وینډوز یوز کوو د خود ام اس افیس پروډکټ ته کنه هغه مزدوران کوم کارګر چې دی هغه د دوی سره کمپنۍ دا سیستم دا دوی مصارف کیږي خرچي کیږي نو د څه کې دا کوم وینډوز موږ ته راکې دی باندې به دوی تاسو نه یو څو وخت لپاره تاسو یوز کول درکې تاسو یوز کوي وګورئ څنګه دا تاسو خو خې کمپیوټر کې دا یوز کوي اپریټینګ سیستم دا صحیح او اس دا نو راځي کله موږ یوز کوو یو څو ورځې پس موږ ته دا میسج راکې اکټیویټ وینډوز ته ایسو خپل وینډوز دی اکټیویټ کا نو ته بس کوي ته په دې د دوی سایت ته یو نه په پیسې جمع کوي ورته د کارت لاري نه بانک اکاونټ هر طریقې سره چی یو ته یو پروډکټ کی یا سیریل کوډ یا سیریل کی درکې هغه پر واخلي دلته براشي ګوډ سټینګ ته غږی کې ورته پروډکټ کی ورکی او تاسو کوم وینډوز دا غو اکټیویټ شي دا یو وخت پورې ډیپند کوي ځینې وی کال د پاره وی ګوردا آپشن تاسو اکثر راځي په سکرین باندې دا آپشن د غږی کې موجود وي بیا سو وخت فاز چې تطبیق سکرین تور شي نو دا مسلې ډېر زیاتې پیښیږي چې هر څوک وینډوز یوز کوي که وینډوز 10 وي که هر وینډوز وي نو یو میا شل شپې تاسو چې خپل وینډوز کلو کې کمپیوټر ته دا مشکل درته راځي اوس تاسو طریقه خیم چې پایرټ طریقې سره په غلا باندې الله بچاته ونه خیخه پټ سره تاسو ته خیم تاسو به څه کارو کوي چې تاسو ته فایل وخم فایل لار نه تاسو زه د وینډوز اکټیویشن طریقه وخم د افیس اکټیویشن طریقه وخم هغه فایل به تاسو ته زه ګوګل کلاس روم ته اپلوډ کوم هغه کسان چې ګوګل کلاس روم کې نشته دی وینم راسته والا صحیح ده کنه نو مهمه خبره ده زه تاسو ته اپلوډ کوم تاسو فایل ډاونلوډ کی ځان سره به پټ وساتئ طریقې د تخم سټپ بای سټپ ورته ګوریا او مزه کوئ انجوای صحیح ده نو ډېرې زی طریقې ده حسانه طریقې ده ساده طریقې ده بل چا په سیمنډي مو وي په خپل په کور کې مو کمپیوټر کې سلوک کیږي بل څه مشکل راځي دا رقم مشکل ته پیخي تاسو دا کاروي بل کوم ټیم کې ګورل ته چې کله افیس هر پروګرامز اوپن کوم د دې کې میسج راکې ښه وګوره دا میسج ماته راکې وسو کا سچ کوم افیس ته مایکروسافټ افیس اکټیویشن وزرټ صحیح دا وګوره دا چې ته ضرورت لري دا چې دا اکټیویټ کول ته ضرورت لري از ناٹ اکټیویټډ دا وینه دا اکټیویټ نه دا سو هغه دې تراشه او دې کې هغه کوم کې چې تا اخیستل مرته ویل کاندوی نه هغه کنټینیو کوي تاسو به دا کار شو کی میاشتې لپاره اخلي کال لپاره اخلي بنزو کول لپاره اخلي عمرې اخلي هغه تا باندې ډیپند کوي صحیح ده به په رسمي شدي غوي سره خو موږ سره پیسې نشته افغانستان د غربت ته بیچاری او لاچاری ده نو انټرنیټ پیسې نه لرو انټرنیټ نه سودا به موږ سره کوو نو په دې خاطر باندې تاسو دې مشکلاتو نه بچ سي او پری دا کار نه کوي هم زه تاسو یو غلا طریقه واخې مرته دا تاسو ځان سره ساتي ښه بل چاته نه خي وکنه نو به زه سره شریک یم نو تاسو به څه کارو کوي چې را بشي اول به څنګه چلو کې تاسو ته د کی ام اس اټول لاري نه تاسو به کی ام اس د کوم نه بل اخستل شي دا ګور زیپ فایل نه وین ریر بزان سره باید ولري اول تاسو د سیکول شي متاسو سایت خودلې سایت چې ته خودلې ګیټ انټو پی سی اول ورځ کې ګیټ انټو پی سی بولې کې په کمپیوټر کې بیا بولې کې کی ام اس اټو لار به شي غزي کې ونه ورژن ور ډاونلوډ کې بل ته پاسورډ هم درکې خو چې ډاونلوډ کول دي کله ته اول څه کار وکړي چې خپل ازج دا ول ایکسټریکټ کوم زه به دې کې سو کوم دا ټول په کې وایرس باندې فایلز موجود دي چې هغه کوي دا کومه چې دا تقریبا کوي وینډوز تقریبا کوي افیس تقریبا کوي هغه فایل د ځان نه سي نو په دې خاطر باندې اول به تراشي دا کمپیوټر کې چې کوم تاسو سره سکیورټي دا بند کی کوم نوټیفیکیشن چیر کړی را بشي سکیورټي دا د نوم ته کول شي دا بند کی بل تاسو براشي دې کې بوله کې وینډوز سکیورټي په سرچ کې که هر هغه د سره وینډوز سکیورټي وتا سو لیکي صحیح ده وینډوز ډیفندر یا وینډوز سکیورټي څنګه چولې کله دلته کې ورز راځم صحیح ده د سکیور پروټیکشن دا راشه سکین آپشنز دلته کې نه راځو منیج سیټینګ باندې کلیک وکړه دا ټول شیزونه آف کړه صحیح همدار کوم د پریم د بیرته کته غواړي چې کله د کار شو هر څه دی وکړل را ډاونلوډ دی کړلو فایل دی ایکستراکټ کړلو نو بیا څه وکړه بیرته ورته آن کا امې چې کله آف کړل ولته خبره دې سره ختم شو نوټیفیکیشن به بندې ده به بندې کا نه بند شول دای هم کیسه ور بند شول نو سیمپل دی غم چې کله خلاص شو مرزم وسکم همدا فایل ز ایکستراکټ کوم همدا فایل به تاسو تر واخلم او اپلوډ به کوم درته را به شم رائټ کلیک وکوم ایکستراکټ هیر وکم when you are 100 MB فایل را ډاونلوډ کړئ ګوګل کلاس روم نه تاسو نه دي کې پاسورډ غواړي پاسورډ ماته هر سایت نه ډاونلوډ کړئ د خپل مربوطه پاسورډ ورکړئ دی پاسورډ چې دا کی ام اس اټو دا ډایرکټ په وړو حروف کې تاسو لیکي ګوره کی ام اس اټو نو لیکلو دا به زه اوکې کوم چې اوکې مې کړل ګوره ما سره به اوس د دې چې کوم هغه فایل د ډاټا ایکستراکټ شول دا فایل راغلو تاسو چې تاسو دا وینډوز ډیپندر نه یو اف کړای نو دا به تاسو د کې سره بین راسي چې دا کله راغلو بس رائټ کلیک په وکړه اوپن کوي رن ایز ایڈمنسټریټر دا څه کوم او زه به دا یس کوم
چې کله مې دا یاز کړلو اوس ما ته څه وایي د دې چې کوم هغه پاسورډ زه بیا ورته ورکړم کی MS آټو سپیلینګ کې خیال کوئ اوکې به کوم چې کله مې اوکې کړلو ګوره دا فایل زما سره روان شول چې روان شول دغه د بس کار زمونږ وشولو اوس موږ ته وایي ته شی غواړې چې اکټیویټ کړي اکټیویشن د شی غواړې صحیح ده که نه اول غواړم انفارمیشن غواړم اکټیویشن غواړم زه ورته وایم چې اکټیویشن غواړم په اکټیویشن مې چې کلیک کوم ماته څه وایي وینډوز اکټیویټ کړئ کافیس اکټیویټ کړئ زه ولورته وایم چې وینډوز اکټیویټ کوم په وینډوز باندې مې کلیک کوم رننګ کې روان ها درسته وینډوز اکټیویټ شوله کمپیوټر دې ریسټارټ کړه او کار دې وشول صحیح دا د وینډوز د اکټیویټ کولو طریقه دغه ده هر څه فایل څنګه دي روان دي او کار پرې روان ده کېږي اکټیویټ ټیک شو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې تاسو کوم وینډوز ده هغه اکټیویټ کړئ او که اوس تاسو غواړئ سکسسفل اکټیویټډ صحیح دا به زه نو کوم خلاص کوېشن میشن ضرورت پروډکټ سکسسفل اکټیویټډ تاسو چې کوم وینډوز دغه ځکه اپشن درکړی یا هغه اپشن درکړي هغه مسله تاسو حل شو چې دا مسله دې حل شو بیا راشئ اکټیویشن ته اوس څه شی غواړم چې وکړم ګورئ کوم فایل د چې ایکسټراکټ کړلو فایل در ډاونلوډ کړلو کې کیټ انټرفیس نه یا همدا فایل در ډاونلوډ کړلو ګوګل کلاس روم نه یا به زه ته په واتس اپ کې ولېږم چې کوم قسم تاسو ته اسانه ته به لېږم ځان سره سی بو ساتي په کمپیوټر کې همدا شان د زپ کې ور 3 MB فایل لا او کله مو چې ایکسټرا کول ورته نوټیفیکیشن بند کړئ یا وینډوز ډیپندر ته بند کړئ رائټ کلیک په وکړئ رن ایز ایڈمنسټریټر کا رن ایز ایڈمنسټریټر دې کړو یس کا یس نه پاسورډ دی پاسورډ ورکا KMS او اټو AUTO دا او دا پسې اوکې کی چې پسې دې اوکې کړلو نو تاسو ته اوس دا شی اوپن چې اوپن شو اکټیویشن کول زموږ په کار دي نو چې اکټیویشن کول په کار دي صرف دا بر اپشن چې د دې باندې کلیک وکړه دې چې کلیک وینډوز مې اکټیویټ کړل اوس مې څه په کار دي چې افیس اکټیویټ کړم اوس ما سره افیس دا شان دي د خیر و دا شان دا چې مو ټول تر نه ختمېږي هغه میسج مې بیا وته راکړي دا روان دا یعنی ما غوښتل چې زه اول پلان زما دا و چې زه په ټپس اینډ ټریکس باندې کار وکړم پښتو کې نشته دا شیزونه هغه شیزونه چې پښتو کې نشته زموږ ضرورت ده زموږ په کار کې ډیلی لایف کې یو خدمت ویلو چې زه خپل کوشش کوم چې دا راوړم هغه ان روزمره چې کله موږ درس وایو کوم مشکل سره پیښیږي سره موږ افیس لګي څنګه کوم مشکلات چې دي زغم وایم تاسو موږ کوشش کوئ مانه پښتنه کوي خپل مشکل مو راوړیا وای زه به کوشش کوم پیغام تاسو ته مزیدار ویډیو برابر کړم او کریشن دا بنوکو صحیح ده دا مې چې کله بند کړو را به شو افیس ته دا به زه بند کم بخي ما ته وایي ان شاء الله زه کوشش کوم تاسو ته ویډیوز برابر کوم ګټه ټولو د پاره کېږي تاسو تم د یوې تم ده نو اله میسج نشته راکړو ماته میسج نه بلینک فینیشډ اوس مې د لوکار مو شول چې اوس موږ سره دغه چې کوم پروډکټ وغیرہ شیزونه راکول هغه کیسه ختم شوله دا اوس موږ سره په غلا باندې پټه طریقه باندې موږ چې وکړلو دا موږ اکټیویټ کړو د ځکه موږ د کوم چوکیداران ورته کېنولیو چې تاسو نو ګورو څوک را نشي څوک راتل بس درس په دې ساري ولا درس ته ورچتاوه نو هغه اول مو چوکیداران چې کوم دی هغه ورته وتړل چوکیداران چې کله وتړل بیا ما چې وکړل اکټیویشن مې وکړل چې اکټیویشن مې وکړل درس تا کار شول په مفته دینه بچو ته بازار ته منډه وي ته کله یو مرګري پسې منډه وي بل مرګ اوس به خلک تا پسې منډه راوړي چې د خلکو کمپیوټر سلوکي تا ته منډه راوړي تور ته کار کوه یو کمپیوټر کار فری دي دا شانتي افیس نوي وینډوز کار فری دي سلوکيږي د اکټیویشن او غوړ شل وظیفه میاش پس تاسو د مشکل تاسو وینډوز وکړئ دا تاسو هر کمپیوټر کې دا مشکل راځي صحیح ده نو دې طریقې سره تاسو کولای شئ دا اکټیویټ کړئ هغه لانجې نه خلاص شي دا افیس اکټیویشن هم وکړئ دا افیس مې اکټیویټ شول څه چې تاسو مخکې هر څه وشول نو دا وینډوز او دا افیس بیا ګورو چې مخکې کوم مشکلات راځي بیا به سره بیا ګورو